د افغانستان د کورنیو جګړو بشپړه کیسه. د 1909 د فبروري په 15مه د افغانستان له خاورې د شوروي وروستی سرتیری ووت. دا ورځ ډیرو افغانانو ته د بریا ورځ وه، ځکه هغوی د 10 کلن اشغال پر وړاندې جنګېدلي ول. خلک هیلهمن ول چې اوس به سوله راځي، مجاهدین به هیواد آبادوي، مهاجر به راستانه شي او یو نوی افغانستان به جوړیږي. خو هیڅ څوک نه پوهېدل چې اصلي فاجعه او مصیبت لا شروع شوی نه دی. کله چې مجاهدین د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېدل، خلکو ورته د دین اتلان ویل، دوی ته دعاوې کېدې، خوراکونه به یې وروړل او د خلکو په زړونو کې لوړ مقام درلود. خو کله چې شوروي ووت، هماغه مجاهدین چې د ازادۍ اتلان ګڼل کېدل په خپلو کې سره وویشل شول، د چوکیو، وزارتونو، ښارونو او د واک لپاره. هر تنظیم خپل وسلوال درلودل، خپل بیرغ، خپل قومندان، خپل زندان، خپل محکمه او خپل خلک. هیواد د تنظیمونو په بلا بدل شو. د ډاکټر نجیب حکومت چې لا هم پر ځای و، د شوروي له ملاتړ پرته یې دوام نشو ورکولی. په 1992 کې کله چې د شوروي اقتصادي او نظامی مرسته بنده شوه، حکومت سقوط وکړ. دا وخت مجاهدینو ځانونه د افغانستان قانوني وارثان ګڼل. کله چې د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو، مجاهدینو په پېښور کې جرګه وکړه او د اسلامي دولت د جوړېدو اعلان یې وکړ. د اسلامي دولت د موقتي ولسمشر په توګه صبغت الله مجددي وټاکل شو. د واک موده یې یوازې 2 میاشتې وه، د 1992 د اپریل او جون میاشت. د هغه د ولسمشرۍ پر مهال سخت اختلافات او شخړې رامنځته شوې، ځکه چې احمد شاه مسعود کابل ته ننوتی و، خو ګلبدین حکمتیار مخالفت کاوه او پر کابل یې راکټونه اورول. د مجددي له 2 میاشتنۍ دورې وروسته د مجاهدینو مشران بیا راټول شول او برهان الدین رباني ته د دولت مشري وروسپارله. رباني د جمعیت اسلامي مشر و، له تاجکو سره ډیر زیات ملاتړ درلود. خو ګلبدین حکمتیار د دې په ضد و، ځکه غوښتل یې چې خپله د دولت مشري ولري. همدې وخت کې جنګونه پیل شول، په ځانګړي ډول د لاندې ډلو ترمنځ: جمعیت اسلامي یعنی رباني او احمد شاه مسعود، حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار، اتحاد اسلامي رسول سیاف، حزب وحدت هزاره ډله چې مزاري مشر و، جنبش ملي اسلامي دوستم یا د ازبکانو ډله. کابل په 2 برخو وویشل شو، هره برخه د یوه تنظیم تر واک لاندې وه او د پلازمینې ډله ییز تخریب پیل شو. دا وخت د تاریخ تر ټولو خونړۍ او تباه کوونکې موده وه چې زرګونه عام افغانان پکې ووژل شول. کله چې مجاهدین کابل ته ننوتل، پر ځای د سولې دوی ښار د جنگ میدان وګرځاوه. حزب اسلامي چې مشر یې ګلبدین حکمتیار و، د رباني او احمد شاه مسعود د حکومت پر ضد یې جګړه پیل کړه. د ښار ختیځ له حزب اسلامي سره و، یعنی ګلبدین حکمتیار سره، شمال جمعیت نیولی و، یعنی رباني او مسعود. لویدیځ کې حزب وحدت ځای پر ځای و، یعنی د هزارهګانو ډله چې مشر یې مزاري و، او جنوب ته اتحاد اسلامي ولاړ و چې مشري یې سیاف کوله. هره ورځ سلګونه راکټونه، توپونه او بمونه د کابل پر خلکو اورېدل. ښار د نړېدو له حالته هم تیر و. د ماشومانو مړي به له کنډوالو را ایستل کېدل، د ښځو جسدونه به په کوڅو کې پراته ول او خلک به له تندې او لوږې مړه کېدل. دا یو بشپړ انساني ناورین و. په دې جګړه کې د مذهب په نوم هم ظلمونه وشول. د شیعه او سني ترمنځ نفرتونو زور واخیست. حزب وحدت چې د هزاره و تنظیم و، له سیاف سره سخت جګړې وکړې او ډېر بېګناه کسان کې ووژل شول. د جنبش اسلامي لخوا یعنی د ازبک قوم وسلوالو هم په شمال کې ظلمونه وکړل چې مشري دوستم کوله. د حزب وحدت ظلمونه یعنی د هزاره و د تنظیم ظلمونه په 1993 کې کله چې د حزب وحدت وسلوال د کابل په لویدیځو برخو کې فعال و، ډیر دردناک راپورونه خپرېدل. د اسیر شویو تاجکو، پښتنو او نورو ډلو پر سرونو به یې میخونه ټک وهل او تر هغو پورې به یې وهل او ډبول تر څو به یې چې ساه نه وه ختلې. دا کار به یې د غچ او ویرې لپاره کاوه چې خلک پرې وډار شي. داسې کیسې ثبت شوې چې د حزب وحدت یا هزارهګانو وسلوالو د یو شمېر ښځو سینې پرې کړې وې، ځکه هغوی د مقابل تنظیم د کسانو کورنۍ وې یا ورباندې د جاسوسۍ شک و. دا ظلمونه د انسان له حده وتلي وو او د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کیږي.
په افشار او کارتسي کې د حزب وحدت وسلوالو یعنی همدې مزاري یو شمېر ماشومان سپینګیري او ښځې ووژل، کله کله یې ژوندي سوځول. د جمعیت اسلامي یعنی احمد شاه مسعود او رباني ظلمونه په شمال کابل کې د جمعیت وسلوالو خلک له کورونو ایستل، وی لوټل او ښځې بې عزته کولې. په افشار کې د اتحاد اسلامي یعنی سیاف سره یو ځای د هزاره وګړو نسل کشي وکړه. د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ظلمونه د کابل په ښار کې سلګونه راکټونه وورول. صرف د 1993 په یوه میاشت کې تر 2000 کسان د هغه د راکټونو له کبله ووژل شول. پر ښوونځیو، روغتونونو او حتی د واده په مراسمو یې راکټونه وتوغېدل. خلک به یې د جاسوس په نوم نیول، بندي کول او بې محکمې به یې وژل. د اتحاد اسلامي یعنی سیاف ظلمونه د افشار د قتل عام مشري د سیاف کسانو کړې وه. د حزب وحدت په سیمو کې سلګونه کسان ووژل. د ښځو سره د جنسي تیري راپورونه دومره ډیر دي چې د افشار وژنه یې د جنسي جګړې نوم هم اخیستی. د جنبش اسلامي یا دوستم ظلمونه په شمال کې پر تاجکو، هزارو او پښتنو ظلمونه وکړل. د جنرال دوستم قومندانانو د خلکو ښځې د خدمت لپاره بندیانې کړې وې. یوه مشهوره کیسه دا ده چې یوه ښځه د خپل خاوند پر وړاندې جنسي تیري ته مجبوره شوه. د 1992 تر 1996 دا هغه کلونه دي چې د کابل ښار اوسیدونکي هیڅ کله نشي هیرولی. د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، اتحاد اسلامي، حزب وحدت او جنبش اسلامي ترمن جګړه داسې وه لکه 15 وحشي اژدهاوې چې د یوې ښامار ښکار ته راوتلې وي. د ګلبدین حکمتیار راکټونه حکمتیار هر ورځ د جبل سراج له غره او لوګر څخه سلګونه راکټونه پر کابل توغول. په یوه ورځ یو راکټ د مکرویانو په بازار ولګید، لسګونه ښځې او ماشومان ووژل شول. ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر و چې د رباني حکومت یې نه مانه. په کابل یې بېشمېره راکټونه توغول. یوه ورځ د واده په مراسمو یو توغندی ولګېدو چې د زوم او ناو یې په شمول ښځې او ماشومان ووژل شول. حتی د ګلبدین حکمتیار د راکټونو له وجې د ښوونځي ماشومان په ټولګي کې ووژل شول. په افشار کې د سیاف او مزاري ترمن جګړه وشوه چې د افشار قتل عام په نوم مشهوره ده. ښځې ژوندۍ وسوځول شوې، ماشومان له لوړو چتونو وغورځول شول. د هزاره ښځو سره جنسي تیری وشو د خپلو میړو، پلرونو او ورونو په وړاندې. د حزب وحدت وسلوالو یا هزارګانو ډلې چې د افشار غچ اخیستل غوښتل خپل ظلمونه یې پیل کړل. په خپلو زندانونو کې پښتانه، تاجک او نورو تنظیمونو خلک ونیول. په ژوندون یې د انسانانو پر سرونو میخونه ټک وهل ځکه چې مقابل لوري سره یې تړاو درلود. ماشومان یې د دښمن د نسله په نوم وژلي. دوستم یا جنبش اسلامي شمال د تاوتریخوالي ډګر ګرځولی و. په مزار، شبرغان، بلخ او سمنګان کې دوستم د جنبش مشر و او د خپل ځواک، پولې، قوم او واک لپاره خلک ځورول. د مخالف قومونو ښځې له کورونو ایستې او د شخصي خدمت لپاره یې ساتلې. حتی ویل کېږي چې د جنرال دوستم خاص ساتونکو د خلکو غوږونه پرې کول او د خپل زور ښودلو لپاره یې په کمربندونو یا چک پوینټونو تړل. هر تنظیم خپل پټ زندانونه درلودل. خلک بې محکمې بندیان کېدل. د تنظیمي جګړو تر ټولو زهرجن تاثیر دا و چې د عزت، ناموس او حیا دیوالونه ړنګ شول. د یوه تنظیم وسلوال به بل تنظیم ته منسوب ښځې اختطاف کولې او غنیمت یې باللې. جونې به د شپې له کوره ایستل کېدې او بله ورځ به مړې موندل کېدلې. مېرمنې د خپل عزت د خوندي کولو لپاره ځانونه د کوهي کندې ته غورځول. د هزاره، پښتون، تاجک او ازبک ترمنځ دښمني دومره زیاته شوې وه چې حتی ښځې به د قوم په نوم وژل کېدې. د خلکو زړونه له دې جنګونو، ظلمونو او بې عدالتیو ستړي شوي ول. همدا وخت و چې په 1994 کې له کندهاره د طالبانو غورځنګ راپیل شو. دوی شعار ورکاوه فساد به ختمو او سوله به راوړو. د خلکو لپاره دا یو نوی امید و. طالبانو ډیر ژر کندهار، زابل، غزنی او هلمند ونیول. هغوی قومندانان بې وسلې کول، سړکونه به پاک ساتل او غله، اختطافچیان او زورواکي به محاکمه کول. ډیرو خلکو دوی ته ښه راغلاست ووایه.
خو کله چې طالبان کابل ته ورسېدل بله کیسه پیل شوه. په 1996 کې طالبانو کابل ونیوه. ډاکټر نجیب یې راکش کړ، په دار یې وځړاوه او حکومت یې د اسلامي امارت په نوم اعلان کړ. د دوی نظام ډیر سخت دریځه و. ښځې له تعلیم او کار کولو منع شوې. سړي اړ شول چې ګیرې پرېږدي. تلویزیون، موسیقي او فلم حرام شول. په عامو ځایونو کې د خلکو پر وړاندې د وهلو، د لاس پرې کولو او اعدامولو سزاګانې پلي کېدلې. طالبانو د نورو ډلو پر ضد جګړه روانه وساتله، په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود او د شمالي اتحاد پر ضد. هیواد دوه قطبه شو، طالبان په جنوب او مرکز او شمالي اتحاد په شمال کې. په دې کورنیو جګړو کې بهرني هیوادونه خاموش ناست نه وو. پاکستان د طالبانو کلک ملاتړی وو. ایران د حزب وحدت، تاجکستان د جمعیت او روسیه د جنبش ملاتړ کاوه. سعودي عربستان، امریکا او نورو هیوادونو هم خپل ګټې تعقیب کړې وې. افغانستان د بهرنیو استخباراتو د جنگي لوبو میدان وګرځید. دې لوبې یوازې افغانان ولس ته درد پاتې کړ. د شوروي له وتلو تر طالبانو پورې، یعنی د 1989 نه تر 2001 کال پورې د افغانستان د معاصر تر ټولو خونړۍ دوره وه. له 600,000 ډیر افغانان ووژل شول. میلیونونه خلک پاکستان، ایران، اروپا او امریکا ته مهاجر شول. ښوونځي، روغتونونه، فابریکې، سړکونه او ټول ملي شتمنۍ له منځه لاړې. د ملت باور، یووالی، ورورولي او د انسان ژوند ارزښت تر پښو لاندې شو. دا کیسه د زړه د درد، د وجدان د چیغې او د تاریخ د حقیقت غږ دی. دا کیسې افسانې نه دي، دا د یو ملت د ژوندي پاتې شوي زړونو خبرې دي. دا و د نن ورځې ګټور معلومات. په آخر کې ویډیو در سره لایک کړئ. د الله په امان.